نن در سره یو داسې عمل شیروم چې ډېر مجرب عمل هم ده او ډېر بهترین عمل هم ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې مبارک عمل ده. که انسان په دنیا کې په هر قسمه مشکل کې راګیر وي، په کور کې څوک بد ورسره کوي، دوستان بد ورسره کوي، قربان بد ورسره کوي، هر څوک له ده سره بد کوي، یا په بیماری کې اخته ده، داسې بیماری ده چې هیڅ علاج نه کیږي، یا په کور کې مسکنت ده، یا په کور کې یو بل مشکل ده، یا پر بار باندې داسې مشکل ده چې انسان سره ته ډیر تکلیف خلک رسوي یا ډیر تنګوي. د دې ټولو شانو لپاره ډیر مجرب عمل ده او ډیر ازمویده سوی عمل ده. الله پاک د موږ په دنیا کې له غمو، له مصیبتو، له پریشانیو وساتو. الله پاک د موږ د کور له مشکلاتو، د کور له پریشانی، د هر قسمه بد اثر، له هر قسمه د انسانانو له بدو نظرو او له بدو تکلیفو، له دې ټولو څخه د موږ الله پاک وساتي. عمل د ډیر اسانه عمل ده او په پایبندۍ سره به کوي او ډیر په یقین سره به کوي. دا به د یقین جوړ وي چې زه دا عمل کوم، الله پاک زما دا مشکل خامخا حل کوي. ښه په یقین سره، ښه په دهاني سره یې وکړي. دا معنا نه چې یوه ورځ ته یې وکړي یا دوې ورځې یې وکړي چې ته یې وایي زموږ مشکل نسو حل، لیکن کوئ به مسلسل. عمل دا عمل ده 11 واره به درود شریف ووایاست. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. دا درود شریف په 11 واره ووایاست. 11 واره به بیا الحمد شریف ووایاست. 11 واره به بیا کل ولا شریف ووایاست. 314 واره به حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. دا 314 واره ووایاست. بیا به 11 واره درود شریف ووایاست. بیا به 11 واره الحمد شریف ووایاست. بیا به 11 واره کل ولا شریف ووایاست. بیا به دعا وکړئ له الله پاک څخه به هر حاجت چې مو یې هغه وغواړئ، چې هر قسم حاجت وي خو د یوه حاجت په برابر کې به دعا کوئ، له الله پاک څخه به غواړئ. انشاءالله الرحمن الله پاک به مو هر قسم حاجت، الله پاک به مو هر قسم مشکل در حل کړي.